ډاکټر محمد اشرف غني ناروغ شو. ملا یعقوب یې پوښتنه وکړه: کله چې سیاست چوپ شي انسانیت خبرې پیلوي. همدا جمله چې د دې کیسې روح جوړوي. په دې وروستیو کې داسې یو خبر د خلکو ترمنځ خپور شوی چې ډېر زړونه یې نرم کړل. ویل کېږي د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني د ناروغۍ له امله له ستونزو سره مخ شو او په همدې وخت کې د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د پوښتنې او خواخوږۍ پیغام ورساوه. دا یوازې یوه ساده پوښتنه نه ده، دا د زړونو ترمنځ یوه پټه اړیکه ده. په سلامونو مو هرکلی کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره د سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. هغه کسان چې کلونه په سیاست کې یو بل ته مخالف دریځونه لرل ناڅاپه د انسانیت په یو ګډه نقطه کې سره نږدې شول. ځکه ناروغي، درد او ژوند د چا شخصي نه وي، دا د هر انسان ګډ حقیقت دی. خلک وایي همدا شیبه ده چې باید زده کړه ترې وشي. ځکه کله چې یو انسان د بل انسان حال اخلي هلته نور سیاست، قدرت او اختلاف هیڅ ارزښت نه لري. په دې پیغام کې داسې ویل کېږي ملا یعقوب د یو داسې شخصیت په توګه څرګندېږي چې یوازې د مسؤلیت له مخې نه بلکې د انسانیت له مخې هم ګام اخلي. او اشرف غني چې کلونه یې د هیواد مشري کړې اوس د یوې داسې مرحلې سره مخ دی چې د هر انسان ژوند کې راځي د کمزورۍ، د اړتیا او دعا غوښتلو مرحله کې دی. دا کیسه ولې خلکو ته خوښه شوه؟ ځکه دا د جګړې کیسه نه، دا د زړه کیسه ده. یو سپین ږیری وایي که مشران داسې شي ولس به هم بدل شي. یو ځوان لیکلي موږ نور همدا غواړو، انسانیت نه دښمني. په دې کې یو ژور درس پروت دی. افغانستان یوازې د لویو پریکړو نه بلکې د کوچنیو انساني ګامونو له لارې هم بدلیدلی شي. په پای کې دا پیښه که څه هم ساده ښکاري خو یو لوی پیغام لري. کله چې مشران د یو بل درد درک کړي نو دا وطن هم ورو ورو د زخمونو نه رغېږي. همدا هغه کیسه ده چې خلک یې تر پایه لولي. ځکه دا یوازې خبر نه، د احساس دی. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې د الله په امان.